فلم په شروعات کې موږ یو غل ګورو چې د ورسۍ په مدد باندې یو بلډینګ ته برا ورخیږي. دغه بلډینګ ډېر زیات اوچت هم وي او دلته کې د دنیا مهنګه ترین تاج پروت وي. ډایبولیک نومي یو غل موږ ګورو چې دلته کې راغلی وي چې دغه تاج پټ کړي. دا د وینډو نه ګوري چې یو سیکیورټي ګارډ ولاړ وي. باقي کسان چې څومره هم وي هغې خپل ټایم ضایع کوي او په لوبو کې مصروف وي. یوه چاړه ولي او سیکیورټي ګارډ مړ شي او هغې نه پس ته د دغه بلډینګ دروازه هم کلاوه کړي. دروازه کلاودلو نه پس ته الارم وغږېږي او باقایه څومره سیکیورټي ګارډ وي هغه های الرټ شي. دا کسان راځي او تجارۍ دروازه کلاوي او غواړي چې دغه تاج وګوري. تجارۍ دروازه نه کلاویږي ولې چې ډایبولیک دغه دروازه د دننه بنده کړې وي او هغه تاج راخلي او یو ورکوټې بم ولګوي چې دغه تجارۍ دروازه را کلاوه کړي. دینه بیا چې دغه سیکیورټي ګارډ دننه راشي ډایبولیک خپل کار کړی وي. په خپل پیراګلایډر باندې سور شي او د هلته نه لاړ شي. بیا یو ګاډي د پاسه راشي او هغې کې راټوپ کړي کوم ځای کې چې د یو پارټنر الریډي انتظار کوي. دا دواړه هغه قیمتي تاج وتښتي او دلته نه لاړ شي. سین کټ کېږي او بله ورځ موږ ګورو چې دې کم زرګر نه دغه تاج پټ کړی وي او هغې دپاره د یو پارټي منتقل کړی وي. او دلته کې ډېرې موډلې جینکۍ نه وي چې هغې د دې دغه جولډي اچولې وي او دلته کې ډانس پرفارم کوي. دغه جولډي ډېره زیاته ښایسته وي او د هر چا خوښېږي. خو دلته کې سیکیورټي پهلې نه هم ډېره زیاته سخته وي ولې چې پهله هم غلاګانې شوي دي او سیکیورټي هم ډېره زیاته های الرټ وي. دغه سوپر ماډل چې څنګه خپل ډانسونه ختم کړي دلته کې اچانکه بجلي هم لاړه شي. بجلي چې څنګه لاړه شي یو سیکیورټي ګارډ دغه ټولې ښځې یو ځای ته راغونډوي او هغې نه پسه دې پسې شاتنه شټر هم بندوي. او بیا موږ ګورو چې دا یوه کمره نه بلکې دا یو کنټینر و چې دلته کې ولاړ و او دا کس هم سیکیورټي ګارډ نه وي بلکې دا ډایبولیک وي کوم چې په خپل مخ باندې یو ماکس لګولی وي. او یو ځل بیا دا په یو غټ غلا کولو کې بیا کامیاب شي. موږ ډایبولیک ګورو چې دغه ټولو جینکیو نه دغه جولډي وکاږي او په یو سنسان سړک باندې پرېږدي او لاړ شي او هغې نه پسه دغه ټولو جینکۍ نه هلته کې یو ټل ته لاړ شي او یو جینکو نومي پولیس افیسر ته ټلیفون کوي او هغې ته راپورټ ورکوي چې زموږ دغه میشن کامیاب شو. او موږ ته کې دلته معلومیږي چې دغه ټوله کیسه پولیس په خپله باندې پلان کړې وه او دغه ټولې جینکۍ نه پولیس وي او کومه جولۍ چې دې په اسانۍ باندې ډایبولیک ته ورکړه په هغه ټولې جولۍ باندې دوی یوه ټریکر لګولی دی. جینکو به هغه لوکیشن فالو کوي او هغه اډې پسې ځان ورسوي چې ډایبولیک را پیدا کړي او هغه ګرفتار کړي کوم په چې هغه د تېرو کالونو نه شوی وي. ډایبولیک ته هېڅ هم پته نه وي او د هغه په مذهب باندې ګاډي کې خپل ناست وي او بټن چې ووي په غر کې ورننوځي او ورسره ایوه هم په ګاډي کې ناسته وي. څنګه چې دا دننه رانوځي دا ټول خپل د غلا مال بهر ته روکاږي او بیا خپل جیت هم سلیبریټ کوي. او څومره جولۍ چې دوی راپټه کړې وي اوس دغه ټوله زندګي اوس ښه په کلاره دوی تېرولی شي. یو دې ته ووایي چې راځه چې اوس ټول عمر ښه په سکون باندې تېر کړو خو ډایبولیک دې ته ووایي چې نه یوه بله غلا هم به مو زه کومه. بل خوا ته موږ پولیس هم ګورو چې هغه ټریکر یې ټریک کړی وي او بیا د ډایبولیک په لوکیشن باندې راغلی وي. پولیس چې کله دلته کې غرونه وګوري هغه ډېر زیات پریشانه شي او بیا غواړي چې یو بم په مدد باندې دغه ټول غر مات کړي او دننه ننوځي. او څنګه چې دوی هلته کې یو دماکه وکړي دوی دننه یو سورنګ هم وګوري. ډایبولیک چې کله دننه دغه پولیس په کیمرو باندې وګوري هغې ډېر زیات ویریږي او د خپل غلا ټول سامان دلته کې پرېږدي او د یو خفیه په لاره باندې څه طریقه باندې ځان وکاږي. کله چې پولیس دلته کې راشي نو هغې دا ونه ګوري خو بیا هم جینکو هغه خفیه لاره وګوري په کومه چې ډایبولیک او ایوا لاړه. پولیس هم دلته کې راشي او هغې دا هم وګوري خو بیا دوی ډېر زیات په تیزه منډه کړي او مخکې لاړ شي. خو په لاره کې د ایوا خپل لاندې په یو غر کې ونه خلیږي. ډایبولیک غواړي خپل ازاده کړي په دغه دوران کې پولیس هم ځان رارسوي. ډایبولیک دلته کې خپل پارټنر ته هم دوکه ورکړي او دا پولیسو ته پرېږدي او په خپله تې وتښتېږي. دغه شی ایوا هم ډېر زیات خفه کړي او پولیس هم دا ټوله کیسه وګوري چې څنګه هغې خپلې ملګرې ته دوکه ورکړه. خو دې نه پهله چې پولیس راشي او ایوا ونیسي ایوا هم لاندې په سیند کې ټوپ کړي او خپل ځان د پولیسو نه بچ کړي. ایوا او ډایبولیک څه په طریقه باندې دلته کې پولیسو نه ځان وتښتولو. بل خوا ته موږ جینکو ګورو چې هغې دومره محنت وکړو او دومره نږدې هم راو خو بیا هم هغه ناکامه شو او دا دوه کسان یې ونه نیولو. بیا هم د هغې د لاس نه په ارام ووتو. خیر اوس د پولیس په لاس باندې ډېرې زیاته سونه هم راغلي وي. د کروڑونو روپو جولډي او پینټینګز او قیمتي ګاډي هم په لاس ورغلي وي. د هر یو شی پولیس اوس په خپل قبضې کې اخیستل سوي. اوس جینکو په لاس باندې یو نقشه ورغلې وي او دې ته په اندازه وشي چې ډایبولیک په دغه بلډینګ کې ضرور پټ شوی وي.
جینکو اوس وخت نه ضایع کوي او به دغه بلډینګ د ځان رسوي چې لکه ډایبولیک را پیدا کی په شروع کې خودي تحایل سم نه معلومیږي خو به یو پولیس په یو راډ باندې لاس کې دی او په هغې باندې لاندې بیسمنټ ته لاره را پیدا شي دوی چې کله لاندې بیسمنټ ته راکوشي نو دوی هلته کې یو شی وګوري چې ډایبولیک به هلته کې راتله او هغې به ځان ته خپل نقصي ماکسونه جوړولو کوم چې به هغه وارداتو په ټایم کې استعمالولو دې نه پیله چې پولیسو ته لاس ولګوي جینکو خپلو ملګرو ته اډر ورکوي چې یو شي ته هم لاس ونه لګوي تین کټ کېږي او موږ ته هغه بلډینګ ښایي کوم ځای کې چې ډایبولیک خپل ماسک چینج کولو مشین ویښولی و او هلته کې ډېر زیات پولیس هم راغلي وي او ډایبولیک هلته کې یو ماسک لګوي او د دغه ټولو پولیسو خبرې ځان سره ریکارډ کوي پولیس خپل ډیوټي هم چینج کوي او اوس ډیوټي وي د رولک پولیس چې څنګه خپله ډیوټي چینج کی ډایبولیک دلته کې راشي او یو پولیس نظر په ډایبولیک باندې لاړ شي دغه پولیس په ډایبولیک باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي خو د دې په منځ کې یوه شیشه وي او ډایبولیک د دغه شیشې شاته ولاړ وي او یو ګولۍ هم ونه لګي دا نور پولیس چې کله ډزو اوازونه واوري ریډر په منډه باندې راشي او هغه بیسمنټ ته راشي خو دوی خپل ملګری وګوري چې په بیسمنټ باندې بېهوشه پروت وي او ډایبولیک هغه ماسک چینج کول والا ماشین ځان سره وتښتولو جینکو ته چې څنګه دغه خبره ورسېږي نو په خپلو ګارډز باندې ډېر زیات غوسه هم وکړي چې څنګه ډایبولیک راغی او ستاسو په مخامخ باندې هغه ماشین ځان سره وتښتولو بل سره موږ جینکو ګورو چې ډېر زیاتو مشرانو پولیسو راغوښتي وي او هغې سره میټینګ کوي جینکو نه پولیس افیسران تپوس کوي چې اوس به مخکې ته څه کوي په دغه دوران کې ایوا هم دې ته ټلیفون وکړي ولې چې ایوا ته پته وي چې ډایبولیک سره پولیس ما پسې هم شوي دي او پولیس ته وایي چې ډایبولیک ما لا هم دوکه راکړې ده او زه غواړم چې زه پولیس سره کار وکړم او هغه ونیسو خو د دې په بدله کې زه تاسو نه هم څه غواړم کله چې ډایبولیک زه به تاسو باندې ونیسم نو ما به تاسو ازاده کوي او څومره کیسونه چې په ما باندې جوړ شوي دي هغه به تاسو ختم کوي او یو بل سیف ملک ته به ما واستوي او ما به خوشي کوي خپله خبره چې څنګه ختمه کړي نو دې ته ووایي چې تاسو ته نیمه ګنټه ټایم درکوم او هغې کې تاسو خپله فیصله ماته ووایئ د پولیس افیسرانو ته دغه مشوره خو ولګي او هغه جینکو ته ووایي چې همدغه شانتې وکړه څنګه چې موږ تا ته وویلو خو جینکو ته دغه ایډیا بالکل هم خراب پسنده نه شوه او هغه غواړي چې ډایبولیک سره هغه ایوا هم ګرفتاره کړي او په جیل کې واچوي هغه افیس نه بهر ته روان شي او خپل افیس ته روان وي او په دغه دوران کې د خپل ملګرو سره یو مشوره هم کوي چې څنګه دغه جنې نیمه ګنټه پس ماته ټلیفون وکړي نو زه به هغه په خبرو کې مصروف کړم او تاسو به په منډه د هغې لوکیشن ټریس کړئ او لاړ به شئ دا جنې به ونیسئ او بیا دوی هم دغه شانتې وکړي څنګه چې ایوا ټلیفون وکړي جینکو دا په خپلو خبرو کې مصروف وکړي او په منډه پولیس لاړ شي او د هغې لوکیشن هم را پیدا کړي خو ایوا هم ډېره چالاکه جنې وي هغه څه د کور نه ټلیفون نه وي کړی بلکې په بازار کې یو بوت وي هغې کې ولاړ وي او هغې نه خبرې کوي او څنګه چې پولیس هغه فون بوت ته ورشي او دا کولو کې نو په دې کې ایوا نه وي بلکې هغې لاندې یو سورنګ کړی وي او په هغې باندې تښتېدلی وي او جینکو چې کمپلین جوړ کړی و هغه پلین اوس ناکامه شو بل خوا ته پولیس افیسره په پولیس سټیشن کې هغه جولي چې کوي چې په هغې کې یو جولي غیبه وي او هغه باندې یو ټریکر لګېدلی وي او مکه جولي ایوا په لاس کړې وي او دوی ته له هغې لوکیشن هم را معلوم شي د دې جولي په مدد باندې له هغې لوکیشن ته هم ځان ور ورسوي او هغه بېوقوف پولیس یو ځل بیا ایوا ته ورمخکې شي او هغه ګرفتاری خو ایوا دې سره ډېر په چلاکۍ جنګ وکړي او هغې نه خپله تمانچه والي او په هغې ګزارو کړي او دا بیا وشکي هم له هغې په ګاډي کې کیني او هلته نه وتښتېږي جینکو چې کله په منډه باندې راشي نو دا هلته کې خپل پولیس وګوري چې په ځمکه باندې پروت وي او د هغې نه هغه جولډي روکاږلې وي په کوم باندې چې ټریکر لګېدلی وي او دا دې دلته کې یو غټه غلطي کړې وي ولې چې په دغه جولۍ په مدد باندې دې ایوا نیوې شوه خو دې غلطي وکړه او هغه جولۍ ته یې وکاږله موږ پولیس مشران ګورو چې هغه ډېر زیات غوسه وي او جینکو ته وایي چې موږ ته منع کړی یم چې داسې مه کوه او موږ ته د ویډیو چې ایوا سره ملګری شه او دغه هلک موږ دپاره ونیسه او دې ته یو آخري وارنینګ ورکړي که ته آینده خپل طرفه خپله چلاکۍ نه وکړي او موږ به تا له پولیسونه وکاږو جینکو سره اوس بله لاره نه وي او دا فیصله کوي چې دا به ایوا سره ملاقات کوي او یو پلان به جوړوي جینکو دغه جنې ته یو میسج ورلیږي چې ماښام ته به یو بار ته راشه او ما سره ملاقات وکړه او یو پلان به جوړ کړو ایوا دې سړي ته کیسه کوي چې ډایبولیک په هر صورت باندې هغه جولي لپاره به هر څه کوي او که تاسو یو پلان جوړ کړو چې هغه ټوله جولي موږ د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کوو نو ضرور به ډایبولیک راځي او هغه جولي اصل کولو لپاره به موږ سره ملاقات وکړي او موږ به په طریقه باندې ونیسو بیا موږ هغه ورځ هم وګورو چې راشي چې جینکو به نن ډایبولیک نیسي او بیا له هغې ښځه یوه پارټي ورکوي او له هغې دپاره یو میک اپ آرټسټ هم راغوښتي وي او پولیس سټیشن کې ډېر زیات پولیس ولاړ وي او هغې ته هم دغه پلان باره کې لیکچر ورکوي خو مسله دلته کې دا وي چې دغه ډېر وینونه به وي او اصلي وین کې به څوک کښېني
او ځل بیا موږ هغه بیوقوفه پولیس ګورو چې هغه دوی ته و چې دغه وین به زه چلاوم او زما ټولو غلطیانو به نن ورځ وي چې زه به دا ټولې غلطیانې سموم. او بیا موږ دغه پولیس ګورو چې په یو ورکوټي ګاډي کې دغه ټول غلا سامان واچي او هغې شاته څه موټرسایکل هم خوشېږي. او بیا موږ هغه بیوقوف پولیس ګورو چې هغه په یو ورکوټي سودکي کې هغه ټول غلا سامان هم واچي او هلته نه روان شي. پلان په مطابق باندې چې کله دغه ټول ګاډي په سورنګ کې تېرېږي نو اچانک د هغه سورنګ دروازې هم بندې شي او هلته کې یو کس راشي او دغه ټول پولیسو دغه فکر کوي چې دا بل څوک نه بلکې ډایبولیک دی او په هغې باندې ډزې هم شروع کړي. هغه کوین ګورو چې هغې نه نیکلس هم چاپټ کړی وي او هغه بیوقوفه پولیس چې خپل ګاډي د هایوې نه کوز کړي او ځنګل ته راشي او دلته کې د یوې جنۍ سره ملاقات کوي. دا دواړه کسان ماکس وکاږي او دلته کې موږ ته پته لګېږي چې هغه میک اپ آرټسټ بل څوک نه بلکې ایوا وه چا چې دغه کوین نه هغه نیکلس یو ځل بیا پټ کړی وي او هغه بیوقوفه پولیس نه وي دا اوس ډایبولیک وي چې دغه غلا یې ورسره انجام کړې وي. کهاني چې کله شاته لاړه شي نو موږ ته پته ولګي دغه ټول پلان ډایبولیک په خپل جوړ کړی و او په کومه ورځ باندې چې هغه ایوا هلته کې په ځنګل کې پرې اغوستې وه نو دا یو دی پري پلان کړی و چې پولیس په خپلو سترګو باندې وګوري چې هغه ایوا سره غداري او دوکه یې کړې وه او بیا دی د ایوا په چال کې گیر شي او دې سره ملګري شي او په کومه ورځ باندې چې دغه پولیس راغلي وو او د دې ماسک پټولو هغه ورځ باندې دی هغه بیوقوف پولیس والا مړ کړی وو او دغه سړي نه ماسک جوړ کړو او هغې نه پس یې په خپله واچول. په تېرو څو ورځو دغه پولیس د دې په منځ کې ګرځېږي او د دې ټولې خبرې هم ځان سره ریکارډ کوي او چا هم په دې باندې شک رانغو ډایبولیک اوس ټول هغه غلا مال ترلاسه کړی دی. چې کله دغه کهاني پته ولګي هغه خو بیخي لیونی او سپیلنی شي. نه خو دې په لاس باندې ډایبولیک راغلی وي او نه دې په لاس باندې د غلا هغه ټوله سونه راغلی وي او سره دې د خپلې ښځې هغه قیمتي نیکلس نه هم لاس وینځلو او بل خوا د ډایبولیک او د هغې ګرلفرینډ یې دغه ټول